خبر اروپאי ټولنه سفیران د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. نور حال در سره په ویډیو کې وګورئ او شور نیوز در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرک علیکم. د افغانستان لپاره اروپאי ټولنې ځانګړی استاذ اندریس وان برنت په ټویټ پیغام کې ویلي چې اروپאי ټولنې سفیران تازه د افغانستان په اړه غونډه کړې ده او په دغه هیواد کې د وضعیت او ټینګیلتیا خبرې کړې دي. نو موري وای په دغه غونډه کې همدار دغه هیواد په اوسنی وضعیت له افغانانو سره د مرستو همکارۍ لپاره ډاډمنو لارو چارو پیدا کولو لا بحثونه شوي دي. هغه ویلي چې اروپאי ټولنه د افغانستان ترڅنګ ولاړه ده او هڅه کوي د افغانانو سره پر وخت خپل اړتیاو مرستو او همکاریو ته ادامه ورکړي. دوی ویلي چې اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ دی خو دوی په خپل مرستو او همکاریو لپاره دغه ډول ناسو ته ادامه ورکوي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو که تاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د خپل ویډیوګان لپاره لمونږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.